آیا متحده عربي امارات کې کار کوئ؟ معاش مو پر وخت نه درکول کېږي یا معاش کم درکول کېږي او یا هم معاش مو څو میاشتې ځنډېږي، نو تاسو هرومرو د اماراتو د WPS یعنې معاش سیستم په اړه نه یاست خبر. مخکې له دې چې د WPS په اړه مو خبر کړم او سر مو پرې خلاص کړم، دا پوښتنې را ځواب کړئ. آیا تاسې ډاډه یې چې شرکت مو پوره پر وخت او په شفاف ډول معاش درکوي؟ آیا شرکت مو واقعا قانوني معاش درکوي که درسره جعل کوي؟ آیا پوهېږئ که شرکت د معاش جعلي تادیه وښیي یا په معاش ورکړه کې جعل وکړي کوم قانوني جزاوې به ورته ورکړل شي؟ دا پوښتنې مهمې دي ځکه چې په متحده عربي اماراتو کې د معاش ورکولو لپاره یو خاص قانوني سیستم چې د WPS په نوم یادېږي موجود دی. دا سیستم د دې لپاره جوړ دی چې هر کارکوونکی باید خپل معاش په وخت پوره او شفاف ډول ترلاسه کړي او هیڅ شرکت نشي کولی د معاش ورکولو نه ځان خلاص کړي او یا پکې ناغېړی وکړي. WPS د معاشاتو د ورکړې برېښنایي سیستم ده چې د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو وزارت لخوا جوړ شوی ده. دا سیستم دا تضمینوي چې هر کارکوونکی خپل معاش مستقیما له بانک او یا هم تضمین شوې صرافۍ څخه ترلاسه کړي. نقدي معاش نه منل کېږي ولو که تاسو ته یې درکړی هم وي او له تاسو څخه یې لاسلیک شوی رسید هم ترلاسه کړی وي. څوک مکلف دي چې WPS سیستم وکاروي؟ هغه ټول شرکتونه چې د متحده عربي اماراتو د کار او بشري منابعو وزارت سره ثبت دي، هغوی مکلف دي چې د خپلو کارکوونکو معاشونه د WPS سیستم له لارې ورکړي. هغه که غټ شرکتونه دي، که وړوکي دي، که دایمي کارکوونکي ورسره دي او یا هم لنډمهالي کارکوونکي، مکلف دي چې معاش یې د WPS سیستم له لارې ورکړي. که یو شرکت د WPS له لارې خپلو کارمندانو ته معاش ورنه کړي یا هم د معاش په ورکړه کې جعل وکړي، فریب وکړي، دوکه وکړي، نو دغه لاندې جریمې پرې لګول کېدلی شي. د هر کارکوونکي پر بدل کې 10,000 درهم جریمه. چېرته اصلي معاش د چا کم وي او هلته ډېر وښودل شي یا هم د چا ډېر وي او هلته کم وښودل شي، نو د هر کارکوونکي پر بدل کې 15,000 درهم هغه شرکت جریمه کېږي. بله دا چې هغه شرکت ډاونګریډینګ کېږي، مطلب هغه چې په کومه درجه کې ده هغه درجه یې راټیټېږي. نوي کارکوونکي نشي کولی په کار وګماري یا هم ویزه ورته ورکړي. د شرکت جواز یې ځنډول کېږي، مطلب نشي کولی همغه لیسنس بیا نوی کړي تر هغو چې دوی خپل معاشات نوي کلیر کړي. که د جعل دغه کچه غټه وي نو شرکت بیا محکمې ته هم معرفي کېدلی شي. یو شمېر مواردو کې یو شمېر شرکتونه داسې هم کوي چې کارمندانو لپاره د معاشاتو کارت جوړ کړي، خو هغه کارت بیا کارمندانو ته نه ورکړي، ځان سره یې ساتي. کارمندانو ته کله پیسې وځنډوي، کله کمې ورکړي او کله یې هم بیخي نه ورکوي. خو په معمول ډول دا بیا څه کوي چې هغه کوم کارت چې د سلري کارت په نوم یادېږي هغه کې هره میاشت پیسې اچوي او پر وخت یې اچوي. دا غټ جعل دی او کوم موارد چې ما یاد کړل دا ټول پرې منع کېدلی شي. هېڅ شرکت یا مسؤل نشي کولی د کارکوونکي معاش کارت ځان سره وساتي. کوم سلري کارت چې د کارکوونکو لپاره جوړېږي هغه د کارکوونکو شخصي ملکیت دی او هېڅوک نشي کولی چې هغه کارت ځان سره وساتي. فرضاً که یا د چا نه ترسره کېږي او کارکوونکو ته کیش ورکول کېږي، نو همدغه کارکوونکي کولی شي په یادې کمپنۍ کیس وکړي او د دې ادعا وکړي چې ما ته یې معاش نه دی راکړی، ولو که هغې څخه یې رسید هم اخیستی، هغه د منلو وړ نه ده. نو جعل مه کوئ، فریب مه کوئ او کارمندانو ته یې سلري کارتونه ورکړئ او پر وخت ورته د هغوی معاشونه او په دقیق اندازه معاشونه ورته ورولېږئ. فرضاً که یو شرکت د کارکوونکو سلري کارت وساتي او په خپله معاش وباسي او پکې واچوي، مطلب جعل وکړي. ځینې شرکتونه یاده چاره د قانوني فشار د خلاصون لپاره ترسره کوي. دا عمل جعل، غیر اخلاقي او جرم ګڼل کېږي. دا یوازې د جریمو خلاصون لپاره ترسره کېږي، خو دا یو جنایي جرم دی او له دې جرم څخه ډډه وکړئ.
فرضاً که کوم کارکوونکي سره داسې کېږي نو چېرته کولی شي شکایت وکړي. ستاسو کمپنۍ سیلري کارډ تاسو ته نه وي درکړی، معاش مو پر وخت نه درکوي، معاش تاسو کومه ټاکلې اندازه چې ده هغومره نه درکوي، کله کمه درکړي، کله بیخي در نه کړي، په ډول ډول او مختلفو لارو مو ټارچر کوي. تاسو په 3 لارو کولی شئ شکایت وکړئ، له ټلیفون له لارې، له ویبسایټ له لارې او یا هم د مهرې اپلیکیشن له لارې. د دې ویډیو نتیجه څه کېدلی شي؟ څه باید وکړو؟ د کارکوونکو لپاره خپل معاش تل وګورئ، خپل سیلري کارډ تل له ځان سره وساتئ. که درغلي درسره شوي نو شکایت وکړئ، دا ستاسو حق دی، قانون ستاسو ملاتړ دی. دلته متحده عربي امارات کې تر ډېره قانون د لیبر په حق کې فیصلې کوي. د کار ورکوونکو یا کارګمارونکو لپاره پایله څه کېدلی شي؟ شرکتونه یا کارګمارونکي دې تل WPS سیستم وکاروي د معاشاتو په ورکړه کې، په قانوني ډول شفاف او عادلانه معاش ورکړي. په یاد ولرئ څومره چې موږ قانوني کېدو اړخ ته ځو، قانون په ځان پلي کوو، نورو ته یې هم مراعاتوو، نو هغومره به په متحده عربي اماراتو کې زموږ ستاسو افغانانو او پښتنو عزت وي او هم به په درنده سترګه موږ ته کتل کېږي. هغوی چې قانون ماتوي په هېڅ ټولنه کې او په هېڅ ځای کې عزت نه لري. په یاد ولرئ نو که غواړو چې ټول افغانان ښه یاد شي، په درنه سترګه ورته وکتل شي، قانون ته باید احترام وکړو. د دا ډول نور معلومات لپاره د خپل ټولنیزو رسنیو لټون درته ولاړ شئ، هلته ویس الدین قهرمان ولیکئ او در سره یې فالو کړئ. مننه.